چارواکي وایي کندهار کې تر 80 زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار په ارغنداب ژړۍ او میوند ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 80 زیات وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قماندانۍ ویان جمال ناصر برګزي ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات د جمیل له ماښام راهیسې روان دي. ښاغلي برګزي زیاته کړه د میوند ولسوالۍ په میاکرې سیمه کې 12 وسلوال ترهګر وژل شوي. دوه ټاپیان دي. د ژړۍ ولسوالۍ په نلغام کې 15 ترهګر وژل شوي دي. ښاغلی برګزی وایي په ارغنداب کې هم 15 وسلوال په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قماندانۍ ویان د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته ورپرېښي دي.